چې د انسان عمر زیاتیږي د 40 نه 50 کال او د 50 نه 60 کال او دلر الله جل شانه د نیکیا توفیق ورکړي دته د پرهیزګارۍ توفیق ورکړي نو زما معززو دا سعادت دی دا مسئله ذهن کې کېده عمر چې زیاتیږي د 40 نه 50 د 50 نه 60 نو یو طرف ته عمر زیات شو دویم طرف ته د الله جل شانه د طرف نه توفیق د اعمال صالحه نو دا د سعادت علامه دا د نیکبختی علامه ده دا د الله د تقرب علامه ده چې ته الله ته نږدې او کچره عمر زیاتی او د ایمان او د عمل صالح توفیق نه نو دا د بدبختی علامه نو زما قدرمندو حضراتو الله جل شانه زما استاسو په ژوند کې رمضان الشریف بیا راوستو الله پاک دې دروجو نیولو توفیق را نصیب کړي او د صحیح اعمال توفیق دې الله را نصیب ذکر لا حول ولا قوت الا بالله انسان کا عمل کوي نیک نو د الله په توفیق سره کوي انسان کا د بدای نه بچ کیږي نو دا الله په توفیق سره بچ کیږي لا حول ولا قوت الا بالله قرآن شریف کی دروجی مبارک اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ فرمائے اے د ایمان خاوندان یا ایھا الذین آمنوا اے د ایمان خاوندان کتب علیکم الصیام تاسو باندې روزه غوړې فرض کړې شوی دا کتب علیکم الصیام تاسو باندې روزه فرض کړې شوی دا او یوازې تاسو باندې نه مخکنو قومونو باندې الله روزه فرض کړې و کتب علیکم الصیام اے د ایمان خاوندانو تاسو باندې د الله جل شانه د طرفنا روزه فرض کړی شوی دا د الله حکم دی لکه څنګه چې تاسو باندې منځ فرض دی څنګه تاسو باندې زکات فرض دی او څنګه حج ادا کول فرض دی نو دغه شان فرایضو کې یو فرض هغه روزه ده چې د الله جل شانه د طرفنا اے امت مسلمه اے مسلمانانو تاسو باندې روزه فرض کړی شوی ده ورې زما قدرمند حج انسان باندې فرضيږي چې کله انسان بالغ شي او صاحب نصاب جوړ شي صاحبی نصاب جوړ شي یعنی دومره مال دولت د پلاس کې راشي چې د بیت الله د تګ او دراتګ او هغه ځای کې خپل خرچه او ما تخت او خپل خرچه پریږي دي نو د باندې حج فرض دی او د باندې قرض نه وي زاد او راحله چې حدیث کې راځي دا مطلب دی او منز انسان باندې ال فرض کیږي چې انسان بالغ شي انسان چې کله بلوغ ته ورسیږي نو د باندې منز فرض شو زکات ال انسان باندې فرض شي چې کله دې بلوغ ته ورسیږي او بلوغ سره دې صاحب نصاب جوړ شي مالک د نصاب جوړ شي نو زکات هم په فرض
نو هاکذا دغه شان زما قدرمندو انسان بالغ شو عاقل دی بالغ دی نو دبانی روجه فرض ده یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے د ایمان خاوندانو تاسو باندې روجه نیول فرض دی کما کتب علی الذین من قبلکم الله فرمای یوازې می دا روجه ګورې په تاسو باندې فرض کړې نه ده یوازې می دا روجه په تاسو فرض کړې نه ده کما کتب علی الذین من قبلکم تاسو نه وړاندې یهودیان او نصارا تیر شوي دي تاسو نه وړاندې ډېر قومونه تیر شوي دي ډېر قومونه تیر شوي دي او ډېر امتونه تیر شوي دي په هغوی باندې مې فرض کړی کما کتب علی الذین من قبلکم دا کاف د تشبیه دپاره دی نو دا روجه د مشقت عمل دی په تاسو باندې مې فرض کړې ده او مخکنو امتونو باندې مې دا روجه فرض کړې او فلسفه د روجې دا ده لعلکم تتقون چې تاسو کې پرهیزګاري پیدا شي تاسو ګورئ نه دی روجه کې هر یو جمعات په تلاوت باندې منور او آباد هر یو جمعات په منځ او دس باندې آبادي ذکر اذکار باندې آبادی دا د روجې حکمتونه دي نو زما قدرمندو حضراتو روجه فرض ده او دا خو دا الله احسان ومنئ او دا الله شکر وباسو چې هغه د په شکال روجې ختم شولې او بیا چې کله د په شکال روجې راځي نو الله ته پته ده چې مونږ به یو او کنه قبر کې به چېرته پراته یو ځکه کال کې لسو ورځې مزل کوي دا میاشتو لسو ورځې کال کې را مخکې کېږي دا شمسی نظام چې کم دی ده کې مخکېوالی رسوالی نشته شمسی نظام کې خو د اسلامی نظام دا د قمر دی د سپوږمۍ دی مونږ چې روجه نیسو یا اختر مناوو نو زمونږ د اختر او د روجې تعلق د قمر سره دی د سپوږمۍ سره دی نو دا د قمر دا نظام قمری نظام دا په کال کې لسو ورځې را مخکې کېږي نو دې باندې علماو چې کومه د روجې بیا خو به اعلان کېږي که ځکه صوموا لرؤیته روجه باندې نیسي چې کله سپوږمۍ وویني 17-18 باندې د روجې امکان دی 17-18 باندې نو آینده چې کال راځي د آینده کال نو په 7-8 باندې به راځي نو لسو ورځې مخکې کېږي نو زما قدرمندو اوس خو د جمې روجې دي دا څومره یخني ده دا پومه ده سخته یخني ده او په دې کې روجه راغله نو دا الله احسان دی چې هغه سختې روجې ختمې شولې د په شکال روجې چې په 3:17 باندې به پښمنې بندېدو یعنی په داسې وایي چې شل د پاسه 3 بجې باندې به پښمنې بندېدو او اونې به بیا وخت داخلېدو څومره اوږده ورځ وه نو هغه د په شکال روجې هغه تېرې شوې الله دې قبول کړي نو زما قدرمندو حضراتو بیا چې راځي نو الله ته پته ده چې د اوړي روجې بیا راځي الله ته پته ده نو دا نعم البارد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بهترین روجې هغه د جمې دي تند ورکې نه وي
او اولګه کلګه مخصوصيږي نو اورز لنډه ده نو لنډه اورز کې بس سړی وږي شي نو دا د احسان دی چې الله پاک مونږ باندې روزه فرض کړی دا روزه زموږ د ګناهونو د معافی او ذریعہ ګرځولې ده یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام